السلام علیکم د افغان ګرځندو چینل محترم او قدرمن اوریدونکو، نن ورځ به د دویچ لرنن او پښتو د درسونو په لړۍ کې ډیر مهم لغاتونه په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو د نن ورځې درس به وي لیکسیون 25 یعنی 25م درس wichtiger Wortschatz یعنی important vocabulary یا هم مهم لغاتونه. نو راځئ شروع کوو. نو نن به موږ PDF ورژن ولرو، ځکه چې دا په ډېر خلاص شکل سره تاسو ته تشریح کوم. نو دلته به په چپ کالم کې به د دویچ یعنی جرمني ژبه باندې هغه لغات وي، په میډل کې به یې انګلیش ترانسلیشن وي او په ښي طرف کې به یې پښتو ترجمه وي. نو راځئ شروع کوو. زه به یو وایم د هغوی د تشریحاتو سره. لومړی د ترمین یا ترمین، په انګلیش کې ورته اپوینټمنټ وایي او په پښتو کې ورته ملاقات وایي. که تاسو چیرته له یو چا سره ملاقات لرئ نو ترمین یا ترمین ته ضرورت دی چې هغه ته په جرمني ژبه کې ترمین یا ترمین وایي. زه به یې لږ ماکسیمایز کړم. ورپسې د انروف یعنی کال ټلیفون، همداشان انروف annehmen یعنی to answer a call یا هم ټلیفون ته ځواب ورکول چې په جرمني کې هغه ته وایي انروف annehmen. همدارنګه ورپسې د انروف یعنی to call someone یا هم ورته په پښتو کې ټلیفون کول یا یو چاته زنګ وهل وایي. ورپسې د antworten یعنی to answer someone یا هم ځواب ورکول چې دا په ټلیفون کې ځواب ورکول وي یا هم ورته په عادي حالت کې ځواب ورکول وي. موبیل ټلیفون یعنی موبایل فون یا سیل فون یا هم موبایل ته ویل کېږي چې د جیب ټلیفون وي. همدارنګه buchstabieren یعنی to spell یا لیکلو ته ویل کېږي buchstabieren. همدارنګه datum تاریخ ته ویل کېږي یا date په انګلیش کې ورته وایي یا تاریخ. ورپسې telefax senden یعنی to fax یعنی فاکس کول یا چاته شی لیږل د فاکس په ذریعه باندې. همدارنګه د Gespräch übernehmen یعنی to take over a call په انګلیش کې ورته ویل کېږي او پښتو کې په ټلیفون خبرې کول. که تاسو چیرته په یو موضوع باندې په ټلیفون خبرې کوئ نو هغه ته په جرمني ژبه کې Gespräch übernehmen ویل کېږي. همدارنګه Rückruf یعنی to call back یا وروسته زنګ وهل، وروسته ټلیفون کول. همداشان ورپسې د ټلیفون نومه یعنی د فون نمبر یا هم د ټلیفون شماره یا نمبر. همدارنګه übermitten یعنی to give a message کول یو چاته میسج لیږل. نو هغه ته په جرمني ژبه کې ویل کېږي übermitten. همدارنګه ورپسې د weiterverbinden یعنی to pass on یا بیا نښلول یا هم ټلیفون پاس کول بل چاته. weiterverbinden یعنی ورپسې نښلول، ورپسې کنیکټ کول. همدارنګه ورپسې د ګوټن ټاګ ځینې وخت د هیلو یا سلام په ځای استعمالول کېږي، خو اصلي مطلب یې د ښه ورځ چې تاسو چا سره لومړی ځل خبرې کوئ یا سهار وي ورته وایاست چې ګوټن ټاګ یعنی د هلو په مطلب باندې هم ده. همداشان ګوټن مورګن یعنی سهار مو په خیر یا ښه سهار. همدارشان ورپسې د ګوټن abend یعنی ګود ایونینګ یا هم مازدیګر دې په خیر یا ښه مازدیګر. ورپسې د hier spricht یعنی here speaks یعنی دلته خبرې کوي. here speaks یعنی دلته خبرې کوي. hier spricht په جرمني ژبه کې ده. همدارنګه mein Name ist یعنی زما نوم ده یا په انګلیش کې ورته ویل کېږي my name is. دلته ورپسې تاسو خپل نوم واخلئ. همدارنګه was kann ich für Sie tun یعنی what can I do for you زه ستا لپاره څه کولی شم.
زه ستا لپاره څه کولی شم. همدارنګه د Wer ist am Apparat bitte. Wer ist am Apparat bitte یعنی who is calling please یا مهرباني وکړئ په لیکه کې څوک ده. ورپسې د mit wem möchten Sie sprechen. Mit wem möchten Sie sprechen یعنی who would you like to speak to یعنی د چا سره خبرې کول غواړئ یا غواړئ د چا سره خبرې وکوئ. همدارنګه warum handelt es sich bitte. warum handelt es sich bitte یعنی what's about یا مهرباني وکړئ څه شی دی یعنی څه واقع شوي دي. ورپسې د einen Moment bitte یعنی hold on please یا هیله کوم یوه شیبه منتظر سئ یا یوه دقیقه مهرباني. einen Moment bitte یعنی یوه دقیقه bitte یعنی مهرباني. Ich verbinde یعنی I will put on through یعنی زه نښلومه. یو ټلیفون کال وي ته ورته وایې چې ich verbinde یعنی زه نښلومه زه کنیکټ کومه زه وصل کومه. همدارنګه ورپسې د bitte bleiben Sie am Apparat. bitte bleiben Sie am Apparat د دو مطلب ده hold on please. hold on please یعنی مهرباني وکړئ کرښه ونیسئ یعنی یو څه انتظار وکوئ تر څو هغه مسؤل شخص راځي او تاسو ته په ټلیفون باندې ځواب وایي نو تاسو ورته وایاست bitte bleiben Sie am Apparat. همدارنګه د haben Sie schon mit jemandem aus unserer Praxis gesprochen یعنی have you already contacted us about this. دا په انګلیش باندې د ترجمه یعنی پښتو کې ورته وایي آیا تاسو د مخه زموږ سره په دې اړه خبرې کړې دي سوالیه ده. نو هغه ته په جرمني ژبه کې وایي haben Sie schon یعنی مخکې already mit jemandem یعنی د چا سره aus unserer Praxis gesprochen یعنی آیا تاسو زموږ سره په دې اړه مخکې خبرې کړې دي. همدارنګه ورپسې ده sprechen Sie auch Französisch, Italienisch, Spanish. یا do you speak French, Italian, Spanish. آیا تاسو په فرانسوي په ایټالیوي او هسپانوي باندې خبرې کوئ نو په جرمني کې ورته وایي sprechen Sie auch Französisch, Italienisch und Spanish. همدارنګه wie bitte یعنی pardon یا بخښنه غواړم. wie bitte یعنی بخښنه غواړم یا pardon چې په انګلیش کې ورته ویل کیږي. ورپسې ich kann Sie nicht verstehen. ich kann Sie nicht verstehen یعنی sorry I cannot understand you یعنی په پښتو کې ورته وایي مهرباني زه نشم کولی تاسې پوه کړم. ich kann Sie nicht verstehen یعنی زه نشم کولی چې تاسو پوه کړم. verstehen پوه کولو ته وایي. nicht یعنی نیګیټیو ده یعنی نشي کولای. راځو ورپسې wie ist Ihr Name bitte. wie ist Ihr Name bitte یعنی what's your name یا مهرباني وکړئ ستاسې نوم څه دی یا ستاسو نوم څه دی. wie schreibt sich das. wie schreibt sich das دا هم سوالیه ده یعنی how do you spell that دا څنګه لیکي. پښتو کې ده دا څنګه لیکي دا څنګه سپیل کوي. تاسو یو لیکلو کې مشکل لرئ نو د مخاطب شخص نه پوښتنه کوئ چې wie schreibt sich das دا څنګه لیکل کیږي یا دا څنګه لیکئ. ورپسې دا schreibt sich das mit xy یعنی do you spell it with xy یا آیا په xy سره لیکل کیږي نو تاسو ورته وایاست schreibt sich das mit xy. دا تاسو په xy سره لیکئ سوالیه ده. es ist dringend. es ist dringend. es ist dringend یعنی it is very urgent یعنی دا عاجل ده دا یعنی ضرور ده چې باید زر اجرا شي. ورپسې ich spreche nicht gut Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch یعنی زه په انګلیسي فرانسوي ایټالیوي
افغانوي خبرې نشم کولای. Ich spreche nicht gut English, Französisch, Italienisch, Spanish. یعنی I do not speak English, French, Italian, Spanish well. دا په انګلیش باندې ده. همدارنګه würden Sie bitte etwas langsamer sprechen. Würden Sie bitte etwas langsamer sprechen. یعنی would you speak more slowly please. یعنی مهرباني وکړئ لږ ورو یا آهسته خبرې وکړئ. Würden Sie bitte etwas langsamer یعنی پسوکه آهسته sprechen یعنی خبرې وکړئ. ورپسې ده Entschuldigung یعنی مهرباني. können Sie das bitte wiederholen. یعنی دا جدا دي سره. یعنی sorry could you repeat this please. یعنی بخښنه غواړم آیا تاسو کولی شئ دا تکرار کړئ. wiederholen یعنی تکرارولو ته ویل کیږي. bitte مهرباني او Entschuldigung یعنی مهرباني وکړئ. همدارنګه ورپسې ده wann war Ihr letzter Besuch bei uns. دا هم جدا دي سره. wann war Ihr letzter Besuch bei uns. یعنی when was your last visit with us. by uns یعنی with us یعنی د موږ سره. ستاسو وروستۍ لیدنه زموږ سره کله وه. wann war Ihr letzter Besuch bei uns. letzter یعنی تیره. Besuch ملاقات یا لیدنه. bei uns یعنی د موږ سره. همدارنګه wie lautet Ihr Telefonnummer. دا هم سوالیه ده. what's your phone number please. یا ستاسو د ټلیفون شمیره څه ده. ستاسو ټلیفون نمبر څه دی. نو هغه ته وایاست سوال ځینې کوئ چې wie lautet Ihr Telefonnummer. ورپسې ده kann ich bitte Frau Herrn XY sprechen. یعنی زه کولی شم مهرباني چې له ښاغلي یا اغلي. Frau یعنی د ښځینه لپاره ده. Herrn یعنی د نارینه لپاره ده. یعنی مهرباني وکړئ زه له اغلي. دا اغلي ده ښاغلي نه ده. دا اغلي ده او دا ښاغلی ده. اغلي ښاغلي دا د ښځینه لپاره ده اغلي او ښاغلی د نارینه لپاره ده. یعنی Frau د اغلي او Herrn د ښاغلي. XY چې د هر چا نوم وي sprechen خبرې وکوم. Can I speak with Mr. Miss XY please. Hier Frau XY ist heute nicht im Haus. یعنی ښاغلی یا اغلي XY چې د هر چا نوم وي نن ورځ په کور کې نشته. نو تاسو نشئ کولی چې خبرې ورسره وکوئ. دا د نارینه لپاره ده د احترام په خاطر او دا د ښځې لپاره ده. همدارنګه ورپسې راځو Herr Frau XY behandelt gerade. یعنی Mr. or Miss XY is with patient. یعنی ښاغلی Herr ښاغلی او Frau اغلي XY درملنه کوي. یعنی ورته ویلی شئ چې له هغلو مریضانو سره دي چې د هر چا نوم وي د XY په ځای باندې تاسو هغه نوم ورته دلته ذکر کولی شئ. او Herr د سړي لپاره د احترام په خاطر استعمالول کیږي او Frau چې ده هغه د ښځینه لپاره د احترام په خاطر باندې یوز کیږي استعمالول کیږي. همدارنګه ich werde Sie suchen. einen Moment bitte. ښه د دې مطلب ده په انګلیش باندې I will look for her or him. زه به د دې her زی او ان یا د ده د سړي لپاره زخن یعنی وګورم. look وګورم. hold on please یعنی einen Moment bitte یعنی یوه شیبه انتظار وکوئ. زه به دا یا هغه ښځه یا سړی وګورم. یوه شیبه مهرباني وکړئ یعنی انتظار شئ. ich werde Sie suchen. einen Moment bitte. همدارنګه دا möchten Sie warten یا do you want to wait. آیا تاسو انتظار کول غواړئ. möchten Sie warten. دا هم سوالیه ده. همدارنګه دا kann Sie Sie zurückrufen. آیا دا یا هغه تاسو ته بیرته ټلیفون کولی شي.
zurückrufen یعنی بیرته ټلیفون کولو ته ویل کیږي. نو آیا دا ښځینه یا نارینه تاسو ته بیرته ټلیفون کولی سي؟ که دا جمله تکرار شوې ده نو دا یوه جمله هم ورته کفایت کوي. همدارنګه ورپسې ده Unter welcher Nummer können wir Sie zurückrufen? Unter welcher Nummer können wir Sie zurückrufen? Yani, please give me your number so that we can call you back. Yani, موږ تاسو ته په کومه شمېره بیرته زنګ کولی شو. Unter welcher Nummer یعنی په کومه شمېره können wir موږ کولی سو Sie تاسو ته zurückrufen یعنی بیرته ټلیفون وکوو. په کومه شمېره موږ تاسو ته کولی شو بیرته ټلیفون وکوو. همدارنګه ده können wir zurückrufen, sobald die Sache geklärt ist. په انګلیش باندې ترجمه ده can we call you back as soon as we have checked into the matter. دا په انګلیش باندې ترجمه ده یعنی پښتو کې موږ وایو آیا موږ کولی شو تاسو ته بیرته ټلیفون وکړو کله چې دا حل شي. können wir zurückrufen آیا موږ کولی شو چې تاسو ته بیرته ټلیفون وکوو. sobald یعنی چې تر څومره زر پورې die Sache geklärt ist تر څو هغه حل شي هغه تشریح شي. همدارنګه ich richte es gern aus. د دې مطلب د په انګلیش باندې I will be happy to set it up یعنی زه به خوشحاله شم چې دا ترتیب کړئ. نو په جرمني کې وایو ich richte es gern aus. همدارنګه gerne ډېر ایزي ده pleasure my pleasure یا په خوشحالۍ سره یا په خوښۍ سره دا gerne استعمال کیږي. sofort ډېر اسانه ده immediately at once یا هم سمدلاسه. einen Moment bitte یعنی hold on please یا هیله کوم یو شیبه انتظار وکوئ یا einen Moment bitte. ورپسې ده vielen Dank یعنی thank you very much یا thank you a lot. په انګلیش باندې ورته ویل کیږي ډېره مننه. پښتو کې ورته وایو په جرمني کې ویل کیږي vielen Dank. همدارنګه bitte würden Sie یعنی please would you like یا whatever you want to say. نو په bitte مهرباني würden Sie دا یو höflichkeit ده چې تاسو چانه یوه هیله کوئ یا مهرباني سره باندې مهرباني وکړئ آیا تاسو دا کار کولی شئ. ورپسې تاسو نوره جمله بشپړولی شئ. entschuldigen Sie bitte excuse me please یعنی بخښنه غواړم دا په انګلیش باندې ترجمه ده. همدارنګه په جرمني ژبه کې ورته ویل کیږي entschuldigen Sie bitte. ich bedauere sehr یا I'm very sorry یا زه ډېره بخښنه غواړم. نو په جرمني کې ویل کیږي ich bedauere sehr. همدارنګه es tut mir leid یا I'm sorry دا هم ویلی شئ د I'm sorry معادل هم دا هم استعمالولی شئ یا زه بخښنه غواړم یا متاسفانه. همدارنګه ورپسې ده bedauerlicherweise یعنی unfortunately یا له بده مرغه یو څه شی منفي وي یا هغه ناخبر نادرست وي د خوشحالي وړ نه وي نو تاسو وایاست bedauerlicherweise یا unfortunately په انګلیش باندې دا اکثره وخت په ځینو اسنادو کې چې تاسو ته منفي جواب راغلی وي نو دا یې ډېر واضح لیکلی وي bedauerlicherweise یعنی unfortunately یعنی له بده مرغه. wann würde Ihnen einen Besuch passen یعنی when would you like to see us نو کله غواړئ چې لیدنه وکوئ یا ملاقات وکوئ Besuch نو دا سی جمله ویلی شئ. ein Besuch دا جدا ده. همدارنګه haben Sie Zahnschmerzen یعنی د دې مطلب ده آیا تاسو د غاښ درد لرئ. سوالیه ده دا په انګلیش باندې ورسره ترجمه ده haben Sie Zahnschmerzen. همدارنګه seit wann haben Sie Zahnschmerzen
seit wann haben Sie Zahnschmerzen یعنی لکله تاسو د غاښ درد لرئ یا د غاښ له درد نه کړېږئ دا هم سره جدا دي welche Zahn tut weh welche Zahn tut weh یعنی کوم یو غاښ مو درد کوي کوم یو غاښ مو درد کوي tut weh یعنی درد کولو ته ویل کېږي نو دا جملې تاسو لپاره ډېر ضروري دي چې زده یې کړئ ترڅو تاسو کانکنهاوس یا شفاخانې یا ډاکټر ته ځئ یا د غاښونو کلینیک ته ځئ نو دا جملې درسره ډېره مرسته کوي Ich muss den Zahn ziehen یعنی sorry I have to extract the tooth یعنی زه باید غاښ وباسم ziehen ویستلو ته یایي Zahn غاښ ته ویل کېږي Ich muss یعنی زه باید دا غاښ وباسم یعنی وایې کاږم همدارنګه ورپسې ده Der Zahn ist abgebrochen یعنی The tooth has broken off یعنی غاښ مات شو abgebrochen یعنی ماتولو ته ویل کېږي نو دا اصطلاحات ضرور باید زده کړئ چې داسې ونه سي چې د روغ غاښ په ځای مو ډاکټر نه بل غاښ وباسي همدارنګه بله جمله ده چې تاسو شاید د ډاکټر نه واورئ چې دا جمله ده Wir werden den Zahn provisorisch behandeln درملنې ته ویل کېږي provisorisch یعنی temporary یا په موقته توګه د هغې ترجمه ده په انګلیس سره We will fix tooth with a temporary job یا هم په پښتو کې وایو موږ په موقتي توګه سره د غاښ درملنه کوو behandeln درملنې ته ویل کېږي provisorisch یعنی temporary موقته غاښ ته ویل کېږي همدارنګه ورپسې ده Wir werden diese Prothese reparieren یعنی We will repair this denture یا موږ به دا پروتستیس اصلاح کړو دا یوه طبي اصطلاح ده همدارنګه bitte kommen Sie am XYY wieder یعنی please visit us again on XXY یعنی په همدې اډرس باندې بیرته راشئ bitte مهرباني kommen راشئ یا visit us یا د موږ لیدنه وکوئ یا wieder یعنی دوباره همدارنګه bitte essen und trinken Sie 2 Stunden lang nichts یعنی هیڅ او دا هم سره جدا دي ځینې ټایپینګ میسټیک ده همدارنګه د دې ترجمه ده مهرباني وکړئ تر 2 ساعتونو یا 2 ساعتونو لپاره مه خورئ او یا هم مه څه څښئ Please do not eat or drink for 2 hours یعنی bitte essen und trinken Sie 2 Stunden lang nichts ورپسې ده bitte besorgen Sie sich dieses Medikament bitte besorgen Sie sich dieses Medikament د دې مطلب ده please get this medicine یا مهرباني وکړئ دا درمل یا دوا واخلئ medikament درملو یا دوا ته ویل کېږي ورپسې Dieser Apotheker hat Notdienst Dieser Apotheker hat Notdienst Notdienst هغه دواخانې ته ویل کېږي کوم یو چې د هفتې په پای کې یا وخانینده او په شپې په مهال باندې هم فعالیت کوي یعنی کار کوي خلاصه وي The pharmacy is open at night and weekends یعنی دا درملتون د شپې او د اونۍ په اخیر کې خلاص وي او که چېرته نوټډینس د ځینو مارکیټونو سره ځینو دکانونو سره د ځینو درملتونونو سره هر چېرته چې نوټډینس لیکل شوی و د دې مطلب ده چې هغه په ویکند کې یعنی د اونۍ په پای کې او د شپې مهال هم فعالیت کوي همدارنګه Außer Anwendung یعنی for external use یعنی همدا دوا چې وي هغه د بهرني استعمال لپاره ده یعنی تاسو کولی شئ external استعمال کړئ Außer Anwendung نو په ټولو دوایاتو باندې یا درملو باندې همدا هدایت لیکل شوي وي چې تاسو یې کولی شئ چې Außer Anwendung یې وکاروئ یا Innere Anwendung یعنی تاسو کولی شئ چې دا هلته ولولئ چې دا د external use لپاره دی یا د internal use لپاره دی
انغه انوینډنګ مطلب دا د داخلي استعمال لپاره د مثال په ډول باندې تاسو د دواخانې نه هغه د سترګو ډراپ یا آی ډراپ یا د سترګو چکاک اخلي نو په هغه باندې هم لیکل شوي چې آیا دا د اوسغه انوینډنګ ده یا انغه انوینډنګ ده. دا یو مثال ول. همدارنګه فودم اسن یعنی بیفور میلز یعنی د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې دا د معدې په دوایاتو کې اکثره دا هدایت لیکل شوی وي چې فودم اسن او که ناخدم اسن وي یعنی وروسته له خوراک نه یعنی افټر میلز یعنی له ډوډۍ نه خوړلو نه وروسته نو په هغه به لیکل شوی وي یا ناخدم اسن. یا auf nüchternen Magen auf nüchternen Magen یعنی on an empty stomach یعنی په خالی معده باندې. auf nüchternen Magen Magen معدې ته ویل کیږي همدا خالی یعنی په خالی معده باندې. همدارنګه ورپسې دا بکنسان یعنی مولر غاښ یا مولر غاښ دا هم مولر غاښ ته د غاښ مولر نه ده مولر غاښ نو دا هم یو طبي اصطلاح ده. هغه چا چې طب لوستی وي یا د طب په اړه باندې مطالعات لري نو هغوی پرې پوهیږي. ډېرې تشریح ته به دلته ضرورت نه وي زه تاسو ته ووایم. همدارنګه بیچاوبونګ یعنی انستیزیا یعنی بېحسه کول نو هغه ته په جرمني ژبه کې وایي بیچاوبونګ یعنی انستیزیا. برücke یعنی برج د غاښ پل که چېرته یو غاښ خراب وي نو هغه ډاکټر هم د خراب غاښ دوو څنګونو ته دواړه غاښونه یو څه کوچني کوي او ورپسې پل پرېږدي چې هغه منځنی غاښ هم ډک سي او داسې احساس یې لکه هلته غاښ موجود وي. خو دا ډېره منفي هغه ده طریقه ده زما خو خپله نه خوښېږي. یوازې غاښ باید ځای پر ځای سي یا غاښ کېښودل سي نه د غاښ پل یا برücke. همدارنګه اکسان یعنی کینن توت یا د کینې غاښ په دې باندې هم د غاښونو ډاکټران پوهېږي. همدارنګه فیلونګ یعنی فیلنګ یعنی ډکول د غاښ ډکول هغو ته فیلنګ وایي. همچنان انیکسیون یعنی انجکشن یا ستنه لګول نو هغه ته په جرمني ژبه کې انیکسیون. کاغیز یعنی کاریز یا ډکې دا په انګلیش باندې ورته ویل کېږي. یا د غاښ خالیګاه یا خالي کول که چېرته تاسو غاښ خراب وي نو ډاکټر مو هغه غاښ خالي کوي تر څو یې غاښ درته ډک کړي نو هغو ته کاغیز ویل کېږي. همدارنګه ورپسې ده کرونا یعنی کراون په انګلیش کې ورته ویل کېږي یعنی د غاښ تاج نو کرونا د غاښ تاج ته ویل کېږي. یا د غاښ څوکه یعنی د غاښ پورتنۍ برخه که چېرته تاسو کور ورته اچوئ یا د غاښ تشریح کوئ نو کرونا هغو ته د کراون برخې ته ویل کېږي. همدارنګه نیاف یعنی نرو په انګلیش کې ورته ویل کېږي یا هم رګ ته ویل کېږي یا د اعصابو ریښې نیاف یا د اعصابو ریښې یا رګ. همدارنګه پروتیزي ډینچر یا پروتیز ورته ویل کېږي نو دا پورته هم تیر سو. همدارنګه شنایدرسان یعنی صنایع غاښونه یا انسیسر په انګلیش کې ورته ویل کېږي یا صنایع غاښونه یا مخکیني غاښونه هغو ته په جرمني ژبه کې شنایدرسان ویل کېږي. همدارنګه وایسهایټسان یعنی ویزډم ټوت یا اخرنی دایمي غاښ نو دا طبي اصطلاحات به د ډاکټر صاحبانو سره ډېره مرسته وکوي تر څو هغه اصطلاحات په جرمني ژبه کې هم زده کړي او هغه یې وکاروي یا د مریضانو سره مرسته وکوي نو دا درس به د هغوی سره واقعي مرسته وکوي. همدارنګه وورزلبهاندلونګ یعنی د ریښې کانال درملنه دا سره د انګلیش ترجمه ده یعنی روټ ټریټمنټ یا د ریښې درملنه یا د ریښې کانال درملنه چېرته چې ریښې موجودې وي د هغو درملنه هغو ته په جرمني ژبه کې وورزلبهاندلونګ ویل کېږي. وورزل یعنی د ریښو بهاندلونګ درملنه. همدارنګه فلایش گمز یا هم وروی ته ویل کېږي د غاښ وروی ته فلایش ویل کېږي. همدارنګه ځان کلینیک یا ډینټل کلینیک په انګلیش کې یا د غاښونو کلینیک
نو هغو ته په جرمني ژبه کې زان کلینیک ویل کېږي. که چېرې تاسو غاښونو مشکل لرئ نو زان کلینیک ته لاړ شئ. همدارنګه زانسمېرسن یعنې د غاښ درد دا په انګلیش باندې ترجمه ده. د غاښ درد ته څه وایي؟ زانسمېرسن. Ziehen to extract د غاښ ویستلو ته ziehen ویل کېږي. ziehen د غاښ ویستل. نو دا و د ډېرو مهمو لغاتونو او جملو ورډ شارټس یا هم ویکابلري په اړه باندې درس چې په هغو کې تاسو د یو اپوینټمنټ اخیستل، هغوی ته ټلیفون کول، خپل معلوماتو سره شریکول او همدارنګه ډاکټر ته تلل، د ډاکټر سره اپوینټمنټ اخیستل، خپل مشکل ورته بیانول، د غاښ د مشکلاتو په اړه باندې تشخیص کول او همدارنګه ورته نور اړوندې جملې چې ډېرې ضروري وي چې تاسو په تشخیص کې هغه مو درته وړاندې کړي. په راروانو نورو درسونو کې به انشاءالله د ځینو مریضیو په اړه باندې او د هغوی د تداوي په اړه باندې په جرمني ژبه کې تاسو درسونه وړاندې کړو. نو د نورو درسونو د لیدلو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شریک کړئ او حتما ویډیو د سره لایک کړئ. که کومه پوښتنه یا سوال لرئ مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ. نور نو ښه وختونه درته غواړم. د الله په امان.